السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو ته معلومات دي چې لر او بر افغان وطن اتل شهید قهرمان وزیر ګیلمن شهید شوی دی په انګلستان په انګلینډ برمنګم ښار کې. الحمدلله بلال مسجد کې د ده غیبانه جنازه م وه او ختم مو او خیرات مو. الله تعالی د دې د برمنګم ملګرو ته جزای خیر ورکړي. الله دې همیشه خوشحاله آباد لري. نو د دې په خاطر باندې چې وزیر ګیلمن زموږ سره نشته دی، خو د هغه یادونه د هغه خاطرې موږ سره دي او تر مرګه ورځې پورې موږ سره یي. نو په دې خاطر باندې ملګرو دلته دا عکسونه چاپ کړي دي چې په خپلو وطاقونو کې په خپلو حجرو کې د وزیر ګیلمن شهید عکسونه ولګوئ. نو تقریبا 1000 عکسونه چې دا زما د ملګري تقریبا چاپ کړي دي. نو په پریمونو کې بند کړئ د خپل درې رنګه ملي بیرغ سره چې دا د ده ډېر زیاتې ملي بیرغ خو د وزیر ګیلمن ډېر په افغانستان عاشق و، ډېر په افغانیت عاشق و، ډېر په لر او بر افغان خاوره باندې عاشق سړی و. نو د هغه ارمان دا و چې یاره ما په خپل ملي بیرغ کې خښ کړې درې رنګه. نو هغه ارمان هم نو د دې په خاطر باندې د ده عکسونه چې دي موږ چاپ کړي دي. که چاته ضرورت انشاءالله ما سره دې رابطه وکړي، زه ورته انشاءالله دا عکس ورکوم مفت په فریم کې بند کړئ په خپلو حجرو په خپلو او بچیانو ته د وزیر ګیلمن دغه تاریخ دغه مړانه دغه قهرماني وښایه چې یو داسې یو اتل یو قهرمان پیدا شوی و چې هغه یوازې شاعر نه و، هغه د شاعر نه علاوه یو غټ مبارز و، د لر او بر افغان غږ یې اوچته او ډېر ارماني لاړو د لوی افغانستان ډېر ارماني و چې یاره زه لوی افغانستان وینم. انشاءالله موږ ژوندي یو، موږ هر یو افغان چې یو که په لر وطن کې یو که په بر وطن کې یو دا ټول و انشاءالله موږ وزیر ګیلمن یو او د وزیر ګیلمن دا ارمان به پوره کوو چې ورځ به انشاءالله لوی افغانستان جوړیږي او دا درې رنګه بیرغ به انشاءالله پاټک باندې لګوو. نعره تکبیر! نعره تکبیر! لر او بر! لر او بر! لر او بر! انشاءالله جوړیږي به لوی افغانستان.